درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو د کور پاک ساتلو لوست یا 12 لوست 25 مخ دی، فعالیتونه دي او په کتاب کې کوم لغتونه چې راغلي تاسو نه ورباندې پوهېدئ هغه به زه تخفیف مخ تاسو ته ولیکم او هغه به څنګه کوو معنا کوو، یوه جمله به هم ورته جوړوو. سمه ده، ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو مخکې له دې چې دلته باید راشو دغه فعالیتونه وکاروو. صحیح ده؟ څنګه دي؟ موږ تاسو باید تاسو راته ووایئ چې موږ تاسو د کور پاک ساتلو لوست وویلې. د کور پاک ساتلو لپاره کوم څه ډېر مهم و؟ آفرین، ډېر ښه. آفرین. هغه څه چې مثال موږ تاسو کې اوسېږو هغه موږ تاسو چاپېریال دی، د کور مو دی. موږ تاسو کور باید پاک وي. آفرین. لوښي باید پاک وي، فرشونه پاک وي، شړۍ کمپل هر څه پاک وي، توشکې پاک وي، خپلې کوټې ته لمر ورکړو، هوا یې بدله کړو، حیوانات او نور څاروي یا مثال هغه مرغان چې کور کې اوسېږي یا ساتي هغه له ځان لرې وساتو. خپل حویله یې ځان پاکه وي، هغه خځلې د میوو په ټوکې بې ځایه ونه غورځوو. خپل لاسونه باید همیشه پاک وساتو او د ماشومان لپاره هم باید دا شی ډېر ضروري چې هغه په دو روږدي کړو چې دوی د کور د پاک ساتلو لپاره دا ډېر مهم ټکي په نظر کې ونیسي. سمه ده. ځینې نور ټکي وو هغه به تاسو خپله بیا ووایئ. سمه ده. ښه. اوس تاسو راته ووایئ، تاسو ته مې کورنۍ دنده درکړې چې دغه لوست چې موږ ولوستو د کور پاک ساتلو په خپلو کتابچو کې ښه منظم پاک ولیکئ. لیکلي مو دي؟ آفرین، ډېر ښه. ښه، هغه لغتونه چې ما تاسو ته ویلي چې کوم ځای باندې نه پوهېدئ هغه مو نوټ کړي، ځان سره لاندې مو خط کش کړی. ډېر ښه. آفرین. ما هم تاسو ته راوړي دي، هغه به انشاءالله په ګډه سره وایو. سمه ده. اوس ګورئ دلته راځو فعالیتونه ده. زده کوونکي د متن په لوړ آواز ولولي او په وار سره د لوست په مطلب خبرې وکړي. دا خو تاسو مربوط کېږي، تاسو به وایئ. سمه ده. ډېر ښه. له هغې نه وروسته دویم چې وایي لاندې نیمګړې جملې په خپلو کتابچو کې بشپړې کړئ. ګورئ تاسو په کتابچو کې دغه خانهخالۍ چې دي، تش ځایونه چې دي 1 2 3 4 5 دا به څنګه تاسو په خپلو کتابچو کې منظم ولیکئ او بشپړې پرې کړئ. سمه ده. خو تاسو چې نه ورباندې پوهېدئ، اوس د دې لپاره چې تاسو ورباندې پوه شئ زه یې تاسو لپاره څنګه کوم لیکم او په تخته باندې کار ورباندې کوو. صحیح ده. ښه. ګورئ موږ تاسو 1 2 3 4 5 صحیح ده 5 کورنۍ خالي ځایونه لرو. صحیح. دلته ګورئ په اول کې راځي ټول هغه شیان چې زموږ په شاوخوا کې موجود دي د خانهخالي په نوم یادېږي. صحیح ده. په دو خانهخالي کې چې راځي بل ته وګورئ د انسان د ژوند لومړنی چاپېریال د هغه خپل خانهخالي دی. صحیح ده. دریم کور د کورنۍ د غړو د خانهخالي ځای دی. صحیح ده. بلکې راځي زه د خپل کور پاکوالي ته ډېره خانهخالي کوم. د هغه نه وروسته بل څه دي پاکوالی د خانهخالي یوه برخه ده. صحیح ده. اوس ګورئ تاسو به خپل کتاب وګورئ 40 مخ په هغو کې دا خانهخالي چې ډکېږي له هغو ځایه ډکېږي. تاسو مو تر هغو درس ولئ. زه یې تختې په مخ باندې دغه 5 خانهخالي چې راځي دلته لیکم، بیا به تاسو وایئ چې کومه یوه صحیح راځي او زه به هم بیا سره مرسته وکړم. سمه ده. ښه. اول ګورئ زه چې لیکم درته لکه زه لیکم بیا وګورئ چې کوم سم راځي هماغه به پکې وکاروو. صحیح ده. ګورئ دلته لیکم کور ورپسې بل چې لیکم آفرین ورپسې بل لیکم اوسېدو ګډ. صحیح ده. له هغې نه وروسته چې لیکم آفرین له هغې نه وروسته لیکم چاپېریال. له هغې نه وروسته بل چې لیکم پاملرنه. صحیح ده. له هغې نه وروسته بل چې لیکم آفرین ایمان لیکم. ډېر ښه. اوس ګورئ موږ تاسو کور، اوسېدو ګډ، چاپېریال، پاملرنه، ایمان دا مو ولیکل. دلته اوس به وګورئ چې کوم یو منظم دلته په 2 ځای کې صحیح راځي هغه لیکو. ورته ګورئ اول لیکم ټول هغه شیان چې زموږ په شاوخوا کې موجود دي د خانهخالي په نوم یادېږي، د کور په نوم یادېږي. صحیح دی؟ نه. د اوسېدو ګډ په نوم یادېږي. دا صحیح راځي؟ نه. ښه. بل چې راځي د چاپېریال صحیح راځي. آفرین. چې راځي چاپېریال صحیح راځي. نو ټول هغه شیان چې زموږ په شاوخوا کې موجود دي د چاپېریال په نامه یادېږي. چاپېریال په اوله خانهخالي کې چاپېریال راځي ولیکئ. سمه ده. شی چاپېریال. ښه. دویمه خانهخالي د انسان د ژوند لومړنی چاپېریال د خپل خانهخالي کور دی، اوسېدو ګډ دی، چاپېریال خو مو ولیکه
پاملرنه ده ایمان ده. چی دی؟ آفرین کور. د انسان د ژوند لومړنی چاپیریال د هغه خپل کور دی. یعنې په دومه خانقالي کې چی راغلل؟ کور راغی. آفرین. ګورئ د انسان د ژوند لومړنی چاپیریال د هغه خپل کور دی. صحیح راځي؟ بالکل صحیح راځي. ښه درېیمه کې چې راځي وی کور د کورنۍ د غړو د کور ځای دی، د اوسېدو ګډ ځای دی، د چاپیریال ځای دی، د پاملرنه ځای دی، د ایمان ځای دی. کوم ځای دی؟ آفرین د اوسېدو ګډ ځای دی. ګورئ صحیح راځي که نه؟ ګورئ کور د کورنۍ د غړو د اوسېدو ګډ ځای دی. آفرین ډېر ښه. ګورئ صحیح راغله که نه؟ کور د کورنۍ د غړو د اوسېدو ګډ ځای دی. صحیح راغی که رانغی؟ آفرین ډېر ښه. پاتې شول دوې خانقالۍ او دوه لغتونه یا دوې کلمې. صحیح ده. ګورئ زه د خپل کور پاکوالي ته ډېره ګوره کور کوم، د اوسېدو ګډ کوم، چاپیریال کوم، پاملرنه کوم، ایمان کوم. چیرې؟ پاملرنه. آفرین. نو دلته چی راغله په درېیمه څلورمه خانقالۍ کې؟ پاملرنه راغله. ډېر ښه. زه د خپل کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه کوم. آفرین. ګورئ بل پنځم څه شو؟ پنځم پاکوالی. پاکوالی د کور یوه برخه ده، پاکوالی د اوسېدو ګډ یوه برخه ده، پاکوالی د چاپیریال یوه برخه ده، پاکوالی د پاملرنه یوه برخه ده، پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. چیرې صحیح راځي کتاب کې چی راغلي؟ آفرین ایمان. پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. ډېر ښه. پوه شوئ؟ ګورئ چې صحیح راشي. په اوله خانقالۍ کې چی راغله؟ آفرین تاسو راته ووایئ. اوس ګورئ ټول هغه شیان چې زموږ په شاوخوا کې موجود دي د چاپیریال په نامه یادېږي. دا چاپیریال اول. پوه شوئ؟ آفرین. دویم چې راځي ګورئ د انسان د ژوند لومړنی چاپیریال د هغه خپل کوم ځای دی؟ کور دی. آفرین. ګورئ دی دویم کور. دویم راغی. صحیح ده. په درېیمه خانقالۍ کې چې راځي کور د کورنۍ د غړو د اوسېدو ګډ ځای دی. دی هم درې. آفرین. صحیح شو. څلورم چې راځي زه د خپل کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه کوم. ګورئ څوم راغی؟ څلورم. پاملرنه څلورم راغی. آفرین. پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. پنځم. پوه شوئ؟ آفرین. ورته ګورئ ټول هغه شیان چې زموږ په شاوخوا کې موجود دي د چاپیریال په نوم یادېږي. ګورئ د انسان د ژوند لومړنی چاپیریال د هغه خپل کور دی. درېیم کور د کورنۍ د غړو د اوسېدو ګډ ځای دی. صحیح شو. بل ګورئ زه د خپل کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه کوم. صحیح ده. بل چې دی پاکوالی د ایمان یوه برخه ده. پوه شوئ؟ آفرین درنو زده کوونکو. زه اوس دا پاکم. صحیح دی. دا به پاکم هغه لغتونه چې تاسو نه و زده په کتابچو کې په نښه کړي دي هغه به تختې په مخ ولیکم او یوه جمله به هم ورته جوړه کړم او معنا به یې هم کړم. سمه ده. د دوی دپاره چې مثال دغه ځای موږ ته خوښ شي دغه به لرې کړم. سمه ده. تاسو ورته ګورئ. صحیح دی. ورته ګورئ دا مې لرې کړو. نو اوس به هغه لغتونه ولیکم چې تاسو نه دي زده او په کتاب کې هم څنګه دي هغه راغلي دي. تاسو خپلو کتابچو کې لیکلي او اوس به یې فقط څنګه کو معنا کو او تاسو کتابچو کې به یې جملې هم ورته جوړې کړئ. صحیح ده. ډېر ښه. ښه ورته ګورئ متوجه اوسېږئ. ورته اول لغت چې دی چې تاسو نه دي زده ګورئ زه لیکم. ګورئ غړي. غړي دا مارکر صحیح نه ښکارېږي. دا بل مارکر به درته ولیکم تاسو ته چې پوه شوئ په دې. غړي څه معنا؟ آفرین. اعضا. اعضا. صحیح شو. بل چې دی مثال لیکم پاملرنه. زه مې د خپل کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه کوم. پاملرنه څه معنا؟ آفرین. توجه. ډېر ښه. توجه. بل لغت چې راځي آفرین ورته ګورئ انګړ. انګړ څه معنا؟ آفرین. انګړ راته وایي. ډېر ښه. سرای هم ورته وایو. حویلی هم ورته وایو. صحیح ده. سرای یا حویلی. صحیح ده. بل لغت راغلی مثال موږ هغه به ډېر پاک او سوتره وساتو. سوتره څه معنا؟ سوتره. آفرین. راته وایي پاک. ډېر ښه. سوتره هم پاک ته وایي. سمه ده. له هغې نه وروسته بل کوم لغت راغلی ډېر ښه راته وایي روږدي. موږ ماشومان باید په دې روږدي کړو. روږدي. روږدي څه معنا؟ عادت. روږدي
عادت موږ ماشومان باید په دې عادت کو چې د کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه وکړي سمه ده ډېر ښه له هغې نه وروسته بل شی دی څاروي څاروي څه معنا حیوانات څاروي څه معنا حیوانات څاروي حیوانات ګورئ زه اوس ورته یوه جمله جوړوم سمه ده تاسو ورته ګورئ خو مخکې له دې زه جمله جوړه کړم تاسې باید جوړې کړئ آفرین راته ووایئ غړي څه معنا اعضا آفرین ګورئ ستاسو د کور ستاسو په کور کې څو غړي دي ستاسو په کور کې څو اعضا دي ګورئ یو مثال لیکئ بله جمله ورته لیکئ ګوره ډېره ساده جمله ستاسو په کور کې څو غړي دي دا هم څه کېږي اوس مثال زموږ د کور زموږ مور او پلار ګوره زموږ مور او پلار زموږ د کور غړي دي د کور غړي دي صحیح شو زموږ مور پلار زموږ د کور غړي دي سمه ده بل ګورئ توجه زه د خپل کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه کوم صحیح شو بل انګړ زموږ سرای ډېر پاک دی زموږ سرای ډېر پاک دی صحیح شو بل سوتره تاسو هم باید پاکوالی یا سوترګۍ مثال خپل تاسو هم باید خپله کوټه پاکه او سوتره وساتئ صحیح شو بل روږدي عادت ماشومان باید د کور ګورئ د کور په پاکوالي روږدي شي یا روږدي کړو هر څه راځي څاروي حیوانات ستاسو په کور کې څاروي شته ستاسو په کور کې څاروي شته ګورئ اوله جمله غړي اعضا زموږ مور و پلار زموږ د کور غړي دي زموږ اعضا دي صحیح دی پاملرنه توجه زه د خپل کور پاکوالي ته ډېره پاملرنه کوم صحیح دی بل چې دی انګړ سرای زموږ سرای ډېر پاک دی بل سوتره پاک تاسو هم باید خپله کوټه پاکه او سوتره وساتئ بل روږدي عادت ماشومان باید د کور په پاکوالي روږدي شي ورپسې بل څاروي حیوانات ستاسو په کور کې څاروي شته یا تاسو په کور کې څاروي لرئ پوښتنه شوې سمه ده ښه درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې و نن همدومره و تاسو به همدغه لغتونه یاد کړئ خو بېله دې چې دغه جملې ما جوړې کړي تاسو په خپلو کتابچو کې به معنا یې ولیکئ وروسته د هغوی څخه به دوې داسې جملې ورته جوړې کړئ چې ما تاسو ته نه دي ویلي سمه ده ډېر ښه دا فعالیتونه به چې تاسو سره مې کار کړل هغه په خپلو کتابچو کې هم ولیکئ دا مو کورنۍ دنده تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې ښه وختونه